د کوکنارو اړولو کمپاین پر مهال د نشئی توکو سره د مبارزې مدیر مولوي ولی شاه خان شبیر وویل د عملیات یې د امیرالمؤمنین د حکم په اساس ترسره کړي چې پکې پر 15 جریبه ځمکه د کوکنارو کرل شوي بوټي واړول شول. ښاغلي شبیر زیاته کړه د نشئی توکو پر وړاندې به جدي مبارزه کوي او هیڅ چاته به دا اجازه ور نه کړي چې په ځمکو کې دا ډول ناوړه بوټي وکري او نوی نسل د نشې په بدې پدیدې روږدی کړي. د باټۍ سیمه ته راغلی یو د امیرالمؤمنین د شیخ صاحب په امر باندې چې دلته کوکنار کرلی شوي وي 15 جریبه ځمکه په کوکنار باندې کرلی شوې وه ټوله له منځه وړله. مونږ به هیڅ چاته اجازه ورنکو چې په دا سیمه کې په دغه وطن کې کوکنار وکرلی شي. د سیمې یو تن قومي مشر وویل دوی له امنیتي ځواکونو سره په همغږۍ او خپله خوښه د کوکنارو د کښت اړولو ته راضي شول. نوموړی له نورو خلکو غوښتنه کوي چې په ورته اقدام لاس پورې نه کړي څو خدای نخواسته د اسلامي امارت مجاهدین یې کرل شوي فصلونه په دا بل مخ ورواړوي. په دا منځکه کې یو څه نه څه کوکنار راشنده سوي وو هغه حکومت اسلامي چې راغی بیا هغه وویل چې دا ممنوع دي دا بند دي او له خیره سلامتګۍ سره موږ په خپله طبع دوی سره په خوشحالۍ هغه هم له دې ځایه لرې کړل. ورته مهال د خوست امنیه قمندانۍ ویاند ښاغلي مستغفر ګربز په خپلو خبرو کې د نشئی توکو سره د مبارزې د منصوبینو کړنې او هڅې وستایلې او په مرکز او ولسوالیو کې د معتادینو راټولول د نشئی توکو لیږد پلور او د استعمال مخنیوی هغه څه یاد کړل چې په لنډ وخت کې د یاد مدیریت منصوبینو ترسره کړي چې په نتیجه کې په خوست کې د نشئی توکو د استعمال ګراف ورځ تر بلې د صفر خواته روان دی. د چرګوټي په سیمه کې یو لړ عملیات ترسره شول چې د عملیاتو په پیله کې تقریبا 15 جریبه په کوکنارو کرل شوې ځمکه واړول شوه. په خوست کې په ښار او په ولسوالیو کې زموږ امنیتي سرتیري د نشئی موادو پر وړاندې جدي مبارزه کوي. انشاءالله چې هیڅ چاته به دا اجازه ورنه کړي چې ځوان نسل په دې بدې پدیدې روږدی کړي. دا لومړی وار دی چې د خوست په یوه لرې پرته ولسوالۍ کې کوکنار کرل کیږي. تر دې مخکې په هیڅ یوه ولسوالۍ او سیمه کې د ورته کښتونو د کر خبر نه دی ورکړل شوی.